دا ځل راغلی ما شکردرې ولسوالۍ بند شواروز ته. یک جای بسیار عالی به خاطر مهمانا جور شده که را از آجی صاحب محترم آجی صاحب کبیر مجاهد است. آقا صاحب ماری خسته زای ولیده. دا وی آی پی زایده. او وی پی زایده. آقای صاحب کبیر مجاهد بسیار آدم نیکبخت است، بسیار آدم شریف است. مثلا این مردم که بیادم میخوره هر چی که میخوره پس خودش که دور میخوره بیادم اون پیسه میده کسی که حرکت میکنه شاگردای خدا گفته که بیاد در کسلا نکنه که بیادم مثلا نمانو تا مونده دیگه تا مونده. خو رازو خوست که بلد نیست مگر انچه بیا سراورک نشتی. نه زه خپل نمبر شماره درکوم ان شاء الله چې راغلی ملک سره ګورو او انوب ځای دی بالکل خپل ځای دی. خوست مې په دغه خوښېږي چې دا خلک مینهناک خلک دي، ډېر مېهماندوسته خلک دي او ډېر دغه د کرکټ ډېر شوقیان دي. خیر اوسې مننه. ټول د وطن ټول خلک ښکلي خلک دي او خوست هم د وطن یوه ټوټه ده. دا هم زموږ تاسو لپاره غنیمت. ننګرهار څخه راغلی دا کابل کې چې ګرمي ده دا ټول علت دوی ده، دا ننګرهار څخه دوی ګرمي راوړې ده. آدمی خونست کس که مهماندوست است. بله کلی مهماندوست هر جای طبیعتی هر جای داره جایش بدید. دشت آبدان و دیگه خونه شدیم یک سلام تقدیمش به کل مردم شمال و مردم قندز جان. به کل وطندارا سلام میگم. با مسافرهاش هم که است به مسافرها به تمام ملت عمو مسافرها که است دیگه از قندز جان که هستن به وام دیگه یک سلام خاص به خاطر که خیلی مردم شریف هستن مهماندوست هستن. دوستا که از کابل تشریف آورده بودن از ولسوالی ما که یک ولسوالی زیباست در سطح فامیلی کابل ولسوالی شکردره از نامش معلوم دار است که مردمش هم مثل شیر شکر هستن دیگه. ما خوش هستیم که می دوستا بیاین دم اینجا از مزایایی که از جای دیدنی که ولسوالی شکردره داره از میوه هایی که داره استفاده کنیم. حالا که از گیلاس توت پختش ده دو بوش ولا هار دا خسته هوا د ونو د پاڼو د مرغیو اوازونه دا موږ ته ډېر غټ هغه راکوي ژوند رابخي هر څه عمر رابخي نور هم عمر زیاتېږي خوشحالي رامنځته کېږي د موږ او تاسو په ټولو ذهنو کې ذهنونه ارامه کېږي. سلامونه دوستانو ښه راغلاست یو ځل بیا عطاالله وردګ ما له عبدالله یوټیوب چینل څخه ستاسو درنه چوپړ کې حاضر یم. دا ځل راغلی ما شکردرې ولسوالۍ بند شواروز ته. نو زه چې کوم ځای کې لاړم دغه اوبه چې روانې دي تاسو ګورئ دا د بند شواروز اوبه دي چې د بند څخه راځي او داسې ځي دغه د شکردرې ولسوالۍ کوم باغونه چې دي د انګورو باغونه دي هغه د دې څخه اوبه کېږي. نو ډېر ښایسته طبیعت ده. که چېرته وخت لرئ او کابل کې اوسېږئ نو راشئ د دې طبیعت څخه خوند واخلئ. سلام بیادر خوب هستی؟ خوب است بخیر است انشاءالله جور هستی. بیا دیگه طرفانه دوستای عزیز شکردره است دیگه گیلاس های شکردره توت شکردره قسمتون استاد خوب است انشاءالله. شکر سلامت باشی بیادر خوش آمدید. خوش باشید. امی گیلاس های شکردره که ما معرفی کنیم کدامش خوبش هست؟ چند رقم است؟ یک رقم است. گیلاس ها خب فعلا دو رقم داره مگه استاد. یکی گیلاس قلبکی است یا دانه است تک دانه اینو میگم درش. بسیار گیلاس خوب است خوشمزه است از این دره خود شکردره است. یا تازه چینده میشه آورده میشه دیگه توکلش به خدا. باز یک رقم دیگه ایش است. این یک رقم است و دیگه رقم است یا فرق داره بین فرق داره. این دیگه قلبکی است دیگه. این دیگه با قلبکی باشه. این دیگه قلبکی است. قلبای کل جوانای افغانستان دیگه مایده است. چکشته فهمید اما درست نکنه بیادر. قلباش آخه نه عاشقی کدا شکشته. آره دیگه دوران عاشقیان پیل میشه بالاخره بیادر. تو خو نکردی؟ نه ما رو توبه بیادر. مارم توبه. بخیر باشی بیادر سلامت باشی. کیلوی چند است؟
کیلوی 200 میاد 200 روپیه. یعنی دوستان عزیز من اجازه شید من میگیرم باشه دوستان. جان. این دیگه از وطن ما است، شکرداری زیبای ماست. توت شام است و یکی از گلاساش است. این توت باز چند رقم است؟ یک رقم است. توت یک رقم توت فعلا نه. یا ما شکردار است. سر منطقه ما. بیای باش بشه. بخیر باش. چای بخور. بخیر باش. ما در بند شاوروس ولایت زیبای کابل ولسوالی شکردره هستیم. اینجا بند شاوروسش ما میبینیم سر ما بند شاوروس است و در پهلوی از یکی از اینجا یک جای بسیار عالی به خاطر مهمانا جور شده که را از آجی صاحب محترم آقای صاحب کبیر مجاهد است. دیگه شما میبینید این جای نو که است جور شده انشالله تا یک ماه دو ماه انشالله این تکمیل میشه به خاطر مردم که بخیر بیاین اینجا باز اگر چکر آمدن دیگه غذای خودی صرف کنن که دیگه پرسان میکنم از مسئول از اینجا که چی و چی داره کدام سهولت ها رو با میمانا با ما تیار میکنه و همراهش صحبت میکنیم. روزان السلامونه. ستړی مشه ان شاء الله جوړ بخیر. دا اول کې د غلیدونکو ته ځان معرفي کړي. نوم مې صمیم دی جلال آباد ولایت اوسېدونکی یم او د کار دپاره راغلی یم زه خپله محفظ یم میان دپاره راغلی یم. صمیم جانه دغه هوټل چې مخکې نه و اوس جوړ شوی ده دغه کې کوم تاسو منیو ورته موږ د منیو غذایي چای لرئ او تصمیم آینده کې د خیر سرنور چې مخکې خو دا نه اوس نوی جوړ شوی او اوس نوی جوړ شوی دی موږ هلته کباب لرو فعلا اوس دپاره چپلي کباب لرو همدغسې راځه ژوند ځو او ګوراني لرو او خپله ما میان شروع کړی دی میان دلته دا کوم خرڅونه کوم ځای مایا خپله شکرداري مایا شکرداري خو زه داسې دی چې بس میان خو د هر ځای وي موږ بیا د جلال آباد خپل ته هماغه ترتیب برابر ده دلته چې پخېږي او دلته چپلي کباب پخېږي او دغه چپلي کباب دی دا هغه د نانو که استاد هغه ځای کې ده ګوراني او همغه سمبوسې پخېږي که استاد هغه ځای ده او زما دغه ځای دی دیګه دغه ځای دا مستانه ده بیا چې دلته به سمبوسې جوړېږي او دغه بولاني جوړېږي زموږ دغه همدا ترتیب دی برابر کړی دی خپله موږ ته شیریخ برابر کړی دی شیریخ هم ته جوړ کړی دا شیریخ د کوم ځای دا شیریخ بیا د مزار دی مزار شیریخ او مزار شیریخ اور بشه ته نږدې ساتي لږ سره به وګورو او دوستانو موږ سره دغه د شیریخ وګورئ ښکلی شیریخ دی سلام سلام بخیر هستید و دوستا اول خود یک معرفی کنید توریالای هستم فرزند بریالای بچه مزار شریف بچه مزار شریف بله بله حالا دیگه شکردر هست دیگه بخیر بله بله شکردر خوب است دغه لمړی سټاپ زو راځه ورځو چې ونه صمیم جانه واه واه ماشاءالله ماشاءالله دا دوستان څنګه چې ګورو دا نوی جوړ شوی تقریبا یو میاشت کېږي د افتتاح شوی هم د پرې کارونه روان دي صمیم جانه هغه ځای بیا هغه خونې د چی دي هغه چې د عمومي اشپزخانه ده عمومي اشپزخانه ده چې په هغې کې به مشتریانو دپاره چای او همداسې سیخ کباب دپاره همداسې چپلي کباب دپاره مونږ غذا او هسې لوازم چې دي موږ کابلي او چای تیاروي او کابلي خو لا اوسه پورې مونږ سیستم نه دی دغه کړی او دیګونه مو ته راوړي دي کابل دپاره به انشاءالله دغه ځای کې ځای برابروو د خیره سره دغه تالار چې دی دغه تالار به عموما مونږ به فامیل دپاره برابر کړی دی دا تالار فامیلي دی او پاس تالار چې دی نو هغه به انشاءالله وګورو هغه به چې دی هغه به دا د سیاسر یا فامیلی لپاره د پورته شته هغه به مردانه دویم پور دا دویم پور دی چې هغه مردانه فارم د ځای جوړ کړی دی برابر کړی دی دا دویم پور دی دغه مسونه خلک ځای شي ولا نو زیات به ځای شي زما په نظر باندې نو سي څوک یم د دنیا سره شان ډیر زیات دی ماشاءالله ګوره دوستانو دا د باندې شاوروس په ځای کې جوړ شوی نوی هوټل ده آی صاحب هدایت نصري او آی صاحب کبیر مجاهد د هوټل په دواړو پښې کې جوړ کړی نو خوشحالۍ خبره ده چې موږ د خیر سره باندې شاوروس څخه خلک راځي د دې په اړه به نور فکر نه کوي چې موږ هلته به ډوډۍ څنګه کېږي ځای به څنګه کېږي انشاءالله دا ښایسته ځای ده او یو ځای هغه ځای ما ډېر ښایسته ځای ولیدل دا وی آی پي ځای ده دوستانو موږ تاسو ته دغه د وی آی پي ځای هم درښیو چې دا د وی آی پي ځای کې جوړ شوی ده نو واه ماشاءالله څومره ښایسته ځای ده څومره ښایسته ولګېږي
راته وګورئ باندې شواروس او دوزه کې د خیر سره چې کله اوبه تیارې هغه ځنه راکته کېږي نو دلته ورته ناست اوسي او هغه یې ګوري کېنه دده دغه چې مخکې دغه اوبه دغه شولې بندې شولې نو زما په نظر دلته دا نیم ملګري چې تلل نو د بند لپاره تله او د اوبو د خاطره سیل د خاطره نه پوهېږم چې دا څه ستونزه څه مشکل دی خو د اوبه بندې کړی په کیدای شي بند کې اوبه کمې شوي شاید دې وجه نو دا 2 ورځې کېږي د اوبو لږ ځای بندې شوي. خوشحاله اوسئ سعیم جان خوشحاله اوسئ دوستانو تاسو سره موږ سره ښایسته ویډیوګانې وکتلې چې موږ راغلي وو باندې شواروس ته او دا نوی هوټل هم جوړ شوی ده واقعا ډېر ښکلی هوټل جوړ شوی خدای په دې په کار کې برکت وشي تاسو موږ سره ښایسته ویډیوګانې وګورئ پای زموږ اړتیا وي. امروز مهمان رئیس محمد طبیب مجاهد هستیم دیگه کی برنج چهارمش است یعنی نمونگی چهارمش است که در پهلوی بند شواروس جور کرده دیگه آقای صاحب ما معلومات میده دیگه که بخیر ما خود سرخانه که هست میبینید دیگه پر کرده دیگه تکلیف دارم زیاد نمیشه. ای صاحب ببین دوستا بار خودم معرفی کنید دیگه در باره زمین جایی که جور کردید چه خبر وقت میشه که جور کردید باره زمین یک معلومات. سلام علیکم برادر خودتون سلام بعد سلام میگید بیادر تعریف هستم از الاسطوری میتشکر در یه سر کوچه میبینی بیادر این چیزایی که میبینی بیادر شیریخ است، کباب است، زنبوسه است، بولانی است، آسکریم است بیادر این مدت بیادر یک ماه میشه که بوتل ما فعال شده است. اول افتتاحش مانده قبل افتتاحش مانده بله. پیش که بودی جو هتل هم نبود مردم خیلی با مشکلات هم روبرو بودی گالی که هستن دیگه مردم خیلی من بعد از این بخیر باشن دیگه چیز آمادگی داری بخیر باشن آماده کنی جای زنانه هم هستن بعضی سیاسرها که هست فامیلی من جای وام داری یا نداری؟ بله صاحب بیادر اینا بیادر دیگه قبلی بخیر سو فعال میشه جای فامیلی هم داریم بیادر بسیار با مردم جای محیا شده است بیادر جای سیاسرها است بیادر باز کلش فعال بسیار با تمیز بسیار خوبه آشپزخانه منظم بیادر بر نگاه از خود ما مردم که یک نمیشه ما این هتل فعال کردیم. دوستای عزیز شما چون تصویر میبینید که این هتل نو فعال شد تا اول افتتاحش مانده این خیر یک ماه بعد دیگه ان شاء الله دیگه افتتاح میشه دیگه هر کس که از هر جای میان دیگه تشویش از این نباشن کجا ما وصال بریم غذا تیار باشه نباشه دیگه ان شاء الله کس استاد اطمینان که با خیر صبح دیگه قابلی هم تیار میشه دیگه با خیر کل امکانات هست دیگه باز ان شاء الله شما میتونید و بیای اینجا سعی کنید چکر دارم بزنید تو از فضای از این بند شواروس که از لذت برم مدرس کوکو. بله صاحب بله چیایی صاحب کبیر مجاهد بسیار آدم نیکبخت است بسیار آدم شریف است خدا کتش خوب میکنه آدم خیراندیش است بیادر تو معلومه که نمی جمعه بیادر دیگر خیلی یک میشه فعال شده است بیادر دمون هتل که میاد بیادر که معلومه که نمی جنان میخوره حتی یک سر شاگرد خود صدا میکنه که بیادر کسی که مثلا پیسه داد بیادر تو صدا نکنه که مثلا پیسه مونده یا دیگه مونده اکثریت مردم از بیادر ایسا که خدا ضعیف است مثلا مردم که بیادر میخوره هر چی که میخوره پس خودش که دور میخوره بیادر اون پیسه میده کسی که حرکت میکنه شاگردای خدا گفته که بیادر کسی صدا نکنه که بیادر مثلا یونان تا مونده دیگه تا مونده بسیار یک آدم نیکبخت بسیار یک آدم مجاهد بسیار یک آدم شریف امیر کس استاد مجاهد با شاگرد خود بله بسیار یک آدم نیکبخت بسیار یک آدم شریف است و خدا گفتم مدینه روز اونجا خودم هستم من خودم اونجا رفتم زلیب جان من گفتم چی میکنی که اومدی مالا چه خونه به مشاونه خودم اینجا میباشم خانه سر کوچه است مشاونه خودم اینجا میباشم و این شب چهار شب خانه میرم بیادر دیگه اونجا من رفتم شام بود زلیب چی میکنی خدا قبط جمع کردن آدم نیکبخت آدم خیراندیش است بیادر اونجا رفتم بیادر سر شاگرد خود صدا به کارت یک بیزنس سمبوسه و بیادر دولانی چیزا میاره بیادر طرف بازاریب جان پرت بسیار آدم نیکبخت بسیار آدم شریف خدا کد از خوبی کاکا ظریف دیگه ما خو نشته بودیم شما کشته بودی امروز که ما خودم امی شاگرداش دیدیم امی رفتارش دیدیم خیلی یک آدم سنگین خیلی یک آدم سخاوتمند و یکی دیگه کیست از هر ولایت کرش مردم است قندار تخار جلال آباد هرات قندوز از هر ولایت کرش هست که اونجا کرش کار میکنه زیر دست از اون کار میکنه بسیار از اینش که از خوشم اومده که از هر ولایت مردم جمع بخیر سلامت باشی یک آدمی هست اگر ما شما خیلی جایا کار کردیم مثلا به گفته خودت بیادر از هر ولایت جا کار میکنه همین شاگردای خدا همین استادای خدا همه قید دوست داره میگه شاگرد کسمنات نده بیادر استاد کسمنات نده اینا تو میاد تو فکر میکنی یک آدمی هست که نمیجه میاد میگه چی
آقای صاحب کبیر نیست. اینم تو بیادر بسیار یک آدم نیکبخت، بسیار یک آدم شریف است. خداوند کارش خوبی کنه، خداوند در کار بارشان برکت کنه. هیچ بخش چهارمش از خداوند باش در کار بارش برکت برده. بخیر باش کاکا زیری، بخیر بخیر سلام. نه سرد نشه، از او خاطر ما برنامه خود کوتاه میکنیم. نوش جان، نوش جان. اشتیاق باشید، سلامت باشید. دوستای عزیز، اینجا که از ما دیگه مهمان استاد کاکا ظریف هستیم که مربوط به هتل که است از رئیس کبیر مجاهد میشه. دیگه شما تصاویر زیبا رو ببینید و ما ان شاء الله نان میخوریم دیگه. بخیر باز میریم دیگه جای دیگه باشه ان شاء الله. سلام رو راکې ان شاء الله. خیر ژوند ښه ده. شکر د فضل د کوم ځای نه راغلی؟ والله موږ خو راغلي یو خوست نه. خوست نه؟ واه واه. نوم دې څه ده؟ وحید الله توحیدي. وحید الله توحیدي خوست نه راغلی؟ بلې خوست نه. څو ورځې بعد موږ هم د خیره درځو. خیر راشه. خوست خو څو ورځې وروسته بس موسم یې ډېر ښکلی کېږي، برسات بارانونه شروع کېږي، موسم یې ډېر ښکلی نو وطن ډېر شین شي. بس راتلی شي. خوست خو د مېلمه پالنې کور ده. هلته اوس د میسینک او د نورو ځایونو ترمنځ کیله هم کېږي. زه به لږ ځان ته هم لاندې ونه غورځوم. مشکل نشته، زه باید امسانګ ته راشم که نه. مونږ خو راځو خوست ته. خوست کې بلد نه یاستو مګر چې بیا سره ورک نشي. نه زه خپل نمبر شماره درکوم انشاءالله چې راغلی هملته سره ګورو. او موږ ځای دی بلکل خپل ځای ده. خوست مې په دغه خوښېږي چې دا خلک مینهناک خلک دي، ډېر مېهماندوسته خلک دي او ډېر دغه د کرکټ ډېر شوقیان دي. خیر اوسې مننه. ټول د وطن ټول خلک ښکلي خلک دي او خوست هم د وطن یوه ټوټه ده. دا هم زموږ تاسو لپاره غنیمت ده. چا سره راغلی؟ نور ملګري راسره دي. څرنګوال صاحب نو سلام ده، استاد عظیم کنې ده، یو بل مشر راسره ده. دغه ځای تاریخي ځای ده. دغه ځای ننداره مو کوله. پخلی چې کوئ یا نه؟ نه نه والله پخلي لپاره خو نه یو راغلي. چکر د هوټل کې چې وخورو چکر لپاره ان شاء الله. توحیدي صاحب موږ هم د خیر سره د ښایسته ځای کې مې ستا ویډیو واخیستل د خیر سره، دا به ورته نشر کړم او د خیر سره بیا به د خیر سره خوست سره ځو. خوست کې به سره بیا وګورو. خوست کې به سره ګورو ان شاء الله. خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. راځه راځه. دا د بند شاوروس هغه ښکلې سیمه ده چې راغلی یاستو دلته چکر لپاره. نو ښه ښایسته ځای ده. نو دلته هلکان چې دي لامبي او بازۍ لپاره ځای جوړ کړی ده او دا ځای چې ده چکر لپاره ځای جوړ کړی ده چې خلک چکر لپاره راځي او چکر نه خوند اخلي. میزا را که میبینید این از رستورانت و سمبوسه فروشی استاد کبیر مجاهد است. یک جای جور کرده به خاطر از میمونایی که به چکر میاد دیگه میتونن پلی دریا که از بیجا میشینن و اونو که هست هتلش هم هست که نه جور شده چند وقت بعد انشالله تکمیل میشه دیگه. خدا کنه که بخیر مردم بیاد و از اینجا که هست ببینند لذت ببرند. مونږ راغلی یاستو بند شاوروس ته او دا د بند شاوروس هغه سیمه ده چې دلته لامبي خلک واچوه ځان دې پکې واچوه اوبو هغې کې ټوپ کې دې راشه ټوپ کې دې ځان واچوه راشه د ځوان سره به غږېږي وروره دې خر چې ما ونه غورځوې پکې ټوپ کې وڅکه هلته خبرې وکړه. اول دې که ځان معرفي کړي. زما نوم دی اسد پلان مې تعریف د ننګرهار ولایت څخه راغلی یم. ننګرهار څخه راغلی دا کابل کې چې ګرمي ده دا ټول علت دوی ده. د ننګرهار څخه دوی ګرمي راوړې ده. څومره وخت کېږي چې راغلی دلته؟ یو جمعه هم کېږي. کور هم راغلی ما چکر راغلی؟ کور هم راغلی د کمرې په لحاظ. ښه ښه. یعنې دوی هغه خلک دي چې اوړی کابل کې تېروي او ژمی په ننګرهار کې. د ننګرهار د کوم ځای څخه راغلی؟ د کامې. کامې څخه. د کامې شیراق ډېر مشهوره دي. اوس هغه سلیم هم چې ده اوس یګام کامه کې ګوري شیراق سره ډېر کته پورته کړي. اوس د کابل په کوم ځای کې راغلی یاستئ؟ کامې راغلی د کابل شکردره کې اوس اوسېږي. نو خدا داسې اوبه یخې دي ډېر خوند کوي. با خدایه خیر اوسې وروره خوشحاله اوسې. زه ته دی او بازي کوه.
هم کسی تو نام خدا یخ هست امی وساس کسی بازی کردی ما خود ما بازی کردیم از بالام خود انداختیم یک در او زیاد یخ است دیگه منتخب خوب بده دمی دوستا اول خود یک معرفی کنید امانلا بسنده سر کابل قندوز هستم باید قندوز از قندوز جان آمدی دیگه انا قندوز کس آدم خیلی مشهور است ارون خدایار بله رونالدو قندوز یعنی مردم قندوز کس خیلی میمان دوست است بله کلش میمان دوست داره جای طبیعتی هر جای داره جایش بدید دشت آبدان و دیگه زیاد مردم میمان نواز دیگه بود جای سر دوره دیگه جای تفریح ما رفتیم سال خیلی مردم آمده بود به تفریح قندوز خیلی مردم هر سال میه چون ما خوبیای مردمی مزه قندوز دیدیم یک سلام تقدیمش به کل مردم شمال و مردم قندوز جان به کل وطندارا سلام میگم به با مسافرهاش هم که از به تمام ملت امو مسافرها که است دیگه از قندوز جان که هستن به وام دیگه سلام خاص به خاطر که خیلی مردم شریف هستن میمان دوست هستن اینجا کی اومدی اینجا کردم دوستا آمدیم دوستای ما آمدیم اینجا بیادر اگه آمدیم در آمدیم یک اوت بازی کنیم اینجا یک کردیم جا سلام جور شدن خود نام خدا و تعالی خوب شد بریم اینجا یک اوت بازی کنیم یک بریم اینجا یک نان هم بخوریم بریم این هتل هم که از حاجی صاحب محمد کبیر مجاهد هست اونجا که اصلا مسافرچی داره اونجا جور کردن دیگه خداوند کارشون برکت داره که میمی جای جور کردن به خاطر از می مردمه به چکر اینجا تشکر که جور کردن که مردم یک درست تشکر و بیا یک بطرات یک ما ایران موندم کجا نان بخوریم اینجا خوب است اینجا میخه اینجا آبودی هم میشن نانم خوردم میشه کلش بنام خوردن این کجا بالکل بهترین این شما دیگه سخنان بیادر ما شنیدید بخیر باش بیادر جان بخیر باشی سلامت باش بخیر باشی بخیر دوستای عزیز یکی از خوبی های از اوزی است که اوزی که از بالا زون چشمه و این از چا نمیه دیگه 4 اینچ پایپ است از بالا از کاریز میه دیگه اما طبیعی است که از بند میه دیگه شما دوستای عزیز تصاویر زیبای از این بند ببینید میریم دیگه منطقه یا پایان برنامه ما رو میریم حوض اوزی شاخان آمدیم دیگه برادر مامرای مستاد از دیگه چون یک حوضی است بسیار اوی شیخ است برادرم این دوستا اول خود معرفی کنید نامم مسجدی است تخلصم یعقوبی است مربوط به ولسوالی شکردره ولایت کابل هستیم همین دوستان دیوالای ما تقاضا کرده که ما را به بند شاوروز ببر تا از جای دیدنی از لذت ببریم ما اتفاقا همین حوضی که نو به نام شاهان درست شده در یک موقعیت خوب نزدیک گذشته از ولسوالی شکردره حالی بند این جای بسیار با قیمت مناسب هر دوست رفیقی که میاین به اینجا بازی میکنن به جای کدام ممانعت نیست میتونن دوستا تشریف بیارن جای آزاد با کسی که بازی را یاد داره سایه داره که او زیاد هم داره سایه او کم هم داره و این یک خوبی های دیگه داره که یه وزی از منطقه بالا هر روز او وزی تخلیه میشه بعد از دوباره او پاک پر میشه اما ترس کهش خیلی یخ اوش یخ است سرد در این هوای گرم تابستانی دیگه ما خود لذت بردیم همی والا دوستا که از کابل تشریف آورده بودن از ولسوالی ما که یک ولسوالی زیباست در سطح فامیلی کابل ولسوالی شکردره از نامش معلوم دار است که مردمش هم همه شیر شکر هستن دیگه ما خوش هستیم که می دوستا بیاین دم اینجا از مزایایی که از جای دیدنی که ولسوالی شکردره داره از میوه هایی که داره استفاده کنه حالا که از گلاس توت پختش ده مردم میگه شکردره مردم شکردره که است میگه ماس و شیر که از زیاد میخوام تو شیر ماس دادن مت خوش اخلاق هستن مت خوش اخلاق هستن خوش طبیعت هستن مردم شکردره کلشون میمان دوست میمان نوازی خو هر خانه میمان خانه داره هر خانهش میمان خانه داره از این معلوم میشه که خیلی میمان دوست هست همین اندیوالای من زیاتر فهمیدی از شهر و از ولایت‌های یعنی اندیوال هم از قندوز بیشتر مصاحبه گرفته حتی از جای دیگه میان به خاطر دیدن چون فصل تابستان گرما زیاد است ولی به نظر با هوایی که شکردره داره بسیار خوب با آدم لذت میبره ما خدا نپرتم خدا استاد اینجا که از اصول هستنه باز ما خب باید لباس تبدیل کنیم زو خدا رگانی میال خدا من انداخت دیگه مرا خیلی د جذبه آوردی بخیر باشی واجدان بخیر باشی بخیر سلامت یا ترخ کاس با امیدی بین دوستی ما تو کاس با امیدی خیلی مزه بخیر باش دوستان عزیز شما تصاویر زیبا پارتیم آریم خدا پارتیم نه دیگه تو که از اصول مراد کردی دیگه ما که از اصول مراد نکردیم یک جور کالا آوردیم فهمیدی خدا پارت میاوی یخ اینجا دیگه ما از اصول مراد نیست نه خاله نوبت از ما تو خدا پارت ولی ما ببینیم فهمیدی که او یخ است روحیه بگیریم نه او خیلی سرد است دیگه
خیلی سر سلام سر خیلی بخیر باشی بخیر باشی سلامت باشی پرت خدا نیکی نواخ میسرم پرت دیگه پرت خدا چپا ملاق بزن تو چپا ملاق چیزا رو تیلش کنم اینا تیلش کنم براتون دوستان عزیز اینا بیادر بر تیلا کردم ما از پیش طرف دید مرد ساکت خفه نشی خب ما از خاطر دختم گفتم میتونم که مندازم میتونم نه از ما پیاده دستی بخیر باش مردم باز انتقاد نکنن نه سلامت باش شاګورې د ښکلې هوا چې لګي په موږ دا باندې شواروس او موږ کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ ته راغلي یاستو اکثریت خلک اوس باندې شواروس ته په دې راځي چې هوا هم ښه شوې ده او خلک هم راځي ما سره په څنګ کې مې ورور ولاړ ده ورور جانه اول که دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي ښې وروره جوړې صحتمند دی په دې هیله چې په روغ او صحت به راغلی په دې ارامي د ملک کې نوم مې سباون ده کابل اوسېدونکی یم په خپله کابل مرکز کې اوسېږم خوشحاله شوم چې تا سره مو مصاحبه وکړه خوشحاله اوسې سباون جانه د خوشحالۍ احساس هم وکړو په دې د موږ وطن کې اوس ارامي ده موږ دولت قانون هر څه موږ ته هر څه ښه کړي دي او زده کړي دي جنګ نشته نور څه نشته ده نو موږ چې دلته راغلو نو ومو دا د اوبو شړهار دا ښایسته هوا د ونو د پاڼو د مرغیو اوازونه دا موږ ته ډېر غټ هغه راکوي ژوند رابخي هر څه عمر رابخي نور هم عمر زیاتېږي خوشحالي رامنځته کېږي د موږ او تاسو په ټولو ذهنو کې ذهنونه ارامه کېږي ټول ملګري دوستان چې دلته راځي نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوي نسبتا موږ ملګري چې راغلي ډېر د خوشحالۍ احساس مو وکړو چې دلته راغلي خوشحاله اوسئ سباون جانه دلته شکردره کې دا د ګیلاس د توتو موسم هم ده ګیلاس توتو مو خوړه او که نه ولا چې راتللو لاندې نن پاس چې راغلو یو څه توتو ملګرو راواخېستل ملګري دي ژوندي هر ځای کې خپل ځان هغه کوي نو راواخېستل ډېر مزهناک نوی موسم ده خو په دې موسم کې خو بیا بیخي مزه کوي نو ته خو خپله پوهېږې چې د اوبو شړهار یې ښایسته میوزیک یا د چا خبره د ژوند ښکلا یې نو څنګه مزه نه سندره د چا خوښېږي بیا جاوید امیرخېل هغه هم ټپیزې دې خوښېږي والله ډېر ښایسته د وطن په اړه ډېر ښکلې ښکلې سندرې ویلې دي هغه سندرې زما خوښېږي خو هغه د اصولي انسان ده د وطن سره مینه لري یو څوک چې د وطن په عشق کې ډوب شي بیا ډېر هغه بیا ډېر هر څه په اړه فکر کوي بالکل دغلته چې د بند ته راغلی څوک در سره دی نور ودې لامبه دي پکې نه یخ ده یخ ده اوبه ډېرې ژورې دي هلته موږ پوښتنه وکړه چې اویا متره ژورې دي لاندې ډېر ژورې دي یعنې دلته لمبه موږ خو هسې هم نشو لمبلی څه رقم به ولمبو یو متره کې موږ ته سخته ده نه دا ښه ده چې پوه شو چې زده نه اوسي بیا چې وم لامبې که نه غرق نشي دا ښه خبره ده چې زده نه اوسي نه موږ پوښتنه وکړله که لمبلي موږ دغه سر کې مو لمبلې خو اجازه یې را نه کړله ملګرو خواهش و چې ولامبي هوا ګرمه وله چې دا اوبه انسان ډېر ورسره تازه کېږي او څه ده که لامبې هلته ښه یخې اوبه لري ملګرو هغه به واخلو لاړ به شو هملته او همال زه هم درځم درپسې په خیر راشي خوشحاله اوسئ خوشحاله شوم په لیدو دی سلامت هم شم خوشحاله اوسئ دوستانو دا و زموږ خپرونه تاسو ته د ښکلي ولایت څخه د ښکلي بند څخه چې بند شواروز ده او موږ د شکردرې ولسوالۍ ته راغلو تر بیا چې زه عطاالله وردګ د ابدارۍ یوټیوب چینل څخه ستاسو ته نور چوپړ کې حاضر یم تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم د ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ